Hello and welcome back, dear awesome followers. Hope you are having a great time. Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو ځل بیا درته هرکلی به یو په انګلیش کلمې کې هیله ده چې روغ جوړ د ستافه جمع به مو پرته مو اوسیږي. ملګرو راګرځو موږ تاسو د بګنر 1 کلاس یو څلوېښتم نمبر درس ته. په یو څلوېښتم نمبر درس کې موږ تاسو د ډاینامیک کوم ټایپس چې دي د هغو په اړه باندې موږ تاسو خبرې اترې لرو. ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه په اسانه ډول سره زده کړئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو پورې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. ملګرو موږ تاسو راځو ټایپس آف ډاینامیک یا اکشن وربس ټایپس ته راځو، برخو ته یې راځو. ډاینامیک یا اکشن وربس په دوه برخو باندې ویشل کېږي چې یو ته ویل کېږي ترانزیټیو وربس او بل ته ویل کېږي intransitive verbs. چې دغه transitive verbs او intransitive verbs څه معنا لري، څه ته ویل کېږي، راځئ موږ تاسو په تعریف کې وایو. راځئ موږ تاسې د transitive verbs تعریف ته راځو. راځئ ملګرو موږ تاسو یې تعریف وایو. definition د transitive verbs په معنا باندې سر خلاص کړئ. ګوره transitive verbs متعدي فعلونه موږ تاسو په پښتو کې لرو. هغه فعلونو ته ویل کېږي چې موږ تاسو ورته د objects یا مفعول ضرورت لرو. صحیح شو؟ هغه فعلونه دي چې موږ تاسو ورته د object ضرورت لرو. نو راځئ موږ تاسو په انګلیسي کې وایو. transitive verbs are those verbs which need objects for the completion of meaning and can be changed into passive voice. صحیح شو؟ نو دا تعریف دی. راځو موږ تاسو په پښتو کې تعریف وایو. موږ تاسو په انګلیسي تعریف کې وویلې چې are those verbs هغه فعلونه دي transitive verbs which need objects کوم چې ضرورت لري و object ته مفعول ته ضرورت لري for the completion of meaning د دې لپاره چې مکمله معنا یې مکمله شي. د دې لپاره چې معنا یې مکمله شي and can be changed او وکولای شي چې change شي into passive voice. passive voice موږ تاسو په راتلونکي کې وایو. صحیح شو؟ لکه passive voice ته ویل کېږي active voice. دا بیا وروسته خبرې اترې موږ تاسو په دې باندې کوو، خو دومره زده کړئ چې هغه فعلونو ته ویل کېږي چې و object ته ضرورت لرو د دې لپاره چې موږ تاسو مکمله معنا راکړي. صحیح شو؟ دغه verbs بدون له object موږ تاسو ته مکمله معنا نشي راکولی. راځو موږ تاسو ملګرو examples وایو د dynamic یا action verbs. ګوره دلته study موږ تاسو action لرو، about action لرو، همدارنګه teach action verb دی، عمل کننده verb دی. read عمل کوونکی verb دی چې عمل کوي، یعنی یو عمل verb دی، عملی verb دی. صحیح شو؟ نو راځئ موږ تاسو یې په جملو کې وایو چې کوم transitive verbs دي په دې کې او څنګه موږ تاسو ورته د object ضرورت لرو. زه وایم په اول اگزامپل کې I study English. study دلته action verb دی. صحیح شو؟ بیا په action verb کې موږ تاسو transitive verb ورته وایو. ولې ورته وایو؟ ګوره که زه ته نه وایم I study زه مطالعه کوم، خو دا موږ تاسو د study لپاره یو بل شي ته ضرورت لرو. ولې چې دغه جمله مکمله سي او موږ تاسو ته معنا مکمله راکړي. صحیح شو؟ لکه څنګه مثلا زه وایم I study زه مطالعه کوم، معلوم نه دی د څه شي مطالعه کوم. صحیح شو؟ خو که زه چېرته ووایم I study a book زه یو کتاب مطالعه کوم، نو دلته زما جمله کمپلیمنت لري، مطلب مکمله ده. صحیح شو؟ کمپلیشن یې مکمل دی. لکه موږ تاسو وایو په لومړۍ جمله کې I study ما ګوره درته لیکلی دی I study English زه انګلیش مطالعه کوم، انګلیش وایم. صحیح شو؟ نو دلته موږ تاسو جمله مکمله ده، مکمله معنا موږ تاسو ته راکوي. صحیح شو؟ او موږ تاسو مکمل ورباندې پوهیږو. که زه ته نه I study ووایم جمله صحیح ده خو مکمله نه ده. صحیح شو؟ بل زه وایم he bought a car yesterday. ده
تېره ورځ موټر واخیستلو. دلته bought څه شی دی؟ اخیستلو ته ویل کېږي چې دوهم بڼه ده یا سیکنډ فرم دی. صحیح شو؟ نو دلته که زه چېرته ووایم he bought جمله مکمله نه شوه. او که چېرته ووایم چې a car yesterday یو موټر یې واخیستلو تېره ورځ، نو زما جمله دلته مکمله شوله. درېیمه جمله کې زه وایم I teach زه درس ورکوم مکمله نه شوله. انګلیش که چېرته ورسره ووایم جمله مکمله شوله او موږ او تاسو ته مکمله معنا راکولی شي. دې مثال ته موږ او تاسو راځو. She reads a story every night. She reads a story every night. دلته له read سره موږ او تاسو مکمل کمپلیشن لیکو د دې لپاره چې موږ او تاسو ته مکمله معنا راکړي. صحیح شو؟ she reads داسې مطلب. که موږ او تاسو یو بل شی ورسره اضافه کړو object ورسره اضافه کړو موږ او تاسو ته مکمله معنا راکوي. په دغه خاطر باندې ورته ویل کېږي transitive verbs. اوس موږ او تاسو ملګرو راځو intransitive verbs د dynamic دوهمې برخې ته موږ او تاسو راځو. د opposite دی د transitive verb، مخالف دی د transitive verb. ګور هغه object ته ضرورت درلودو او دی نه لري. صحیح شو؟ فرضاً زه راځم په definition کې درته وایم صحیح شو چې مکمل سره مو ورباندې خلاص کړي. نه ضرورت یې نشته. ضرورت دومره چې ورباندې پوه شئ چې هغه object ته ضرورت لري دی نه لري. که دی object ته ضرورت نه لري هغه ورته لري. د دواړو مخالفین دي سره. صحیح شو؟ همدومره کفایت کوي معلومات. خو بیا هم د دې لپاره چې معلومات مو مکمل شي راځي موږ تاسو definition وایو. Definition: intransitive verbs are those verbs which do not need objects for the completion of meaning and cannot be changed into passive voice. صحیح شو؟ دا څه شی دی؟ intransitive verb دی. intransitive verb مخالف دی د transitive verb. نه لري object ته ضرورت د دې لپاره چې موږ تاسو ته مکمل معنا راکړي. که چېرته موږ تاسو صرف یو سبجیکټ ورسره وکاروو موږ تاسو ته مکمل معنا راکولی شي. object ته ضرورت نه لرو پکې. او بیا ورسره وایو cannot be changed into passive voice. نسي چینج کېدلی passive voice ته. صحیح شو؟ ولې چې object نه لري. بله خبره دا چې active passive چې دی لوی بحث دی چې د بیا په راتلونکي کې موږ تاسو کو صرف تاسو دومره په ذهن کې ولرئ چې intransitive نسي کېدلی چې چینج سي و passive voice ته. intransitive verb example: go, come, run, sleep, awake, live, etc. راځئ examples مثالونه ته موږ تاسو راځو په جملو کې وایو. Ali can run. صحیح شو؟ ګوره له run نه که چېرته موږ تاسو یو بله جمله ورکړو هم مکمله معنا موږ تاسو ته راکولی شي او که ور یې نه کړو هم موږ تاسو مکمله معنا راکولی شي. intransitive verb دا مطلب نه چې بعد له دې نه کوم شی نسي راتللی. راتللی سي خو که چېرته یې ور نه کړو موږ تاسو ته مکمله معنا راکولی شي. دلته په دې جمله کې زه وایم Ali can run fast. علي تیزه منډه وهلی شي. صحیح شو؟ running تیز کولی شي. کولی شم د fast پر ځای باندې object یا مفعول هم ورته ورکوم. Ali can run on the road. علي پر سړک باندې منډه وهلی شي. صحیح شو؟ نو دلته fast موږ تاسو لرو چې دا څه شی دی؟ صفت دی. نو لاندې بله جمله کې راځو. I usually sleep a lot. صحیح شو؟ زه اکثریت زیات خوب کوم. نو دلته موږ تاسې له sleep نه بعد که object اوس موږ تاسو نه لرو. نو که چېرته object ورکړو هم موږ تاسو ته مکمله معنا راکولی شي. که یې ور نه کړو هم موږ تاسو ته مکمله معنا راکولی شي. مثلا زه وایم Ali sleep. علي ویده دی. صحیح شو؟ یا Ali comes to the party. علي پارټي ته راځي. صحیح شو؟ نو یعنی intransitive verbs موږ تاسې بدون له objectو هم معنا کولی شو. پوره معنا موږ تاسو ته راکولی شي. کوي هم موږ تاسو ته مکمله معنا راکولی شي. مطلب داسې خاص ضرورت نه ورته لري.
نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. الله رب العزت دې وکړي چې په هر څه باندې به تاسو پوه شوي یاستئ. که بیا هم پوه نه شولئ کولی شئ په کمنټ سیکشن کې زموږ څخه پوښتنه وکړئ. موږ به انشاءالله تاسو ته په پښتو په انګلیسي کې معلومات درکړو. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ ناصر شه.